کمیته سویدن که قبلا فعالیت‌هایش را در افغانستان به حالت تعلیق درآورده بود، دوباره تحت اثر کمیته نروژ در ولایت غزنی به فعالیت آغاز کرد. مسئولین این کمیته میگویند که آنان در این ولایت بیشتر در بخش افراد دارای معلولیت و مریضان کار کرده و آنان را درمان و حمایت میکنند. درې بخش لرو، یو د فیزیوتراپي بخش دی، یو د ورکشاپ بخش دی چې دوی د مصنوعي اعضا جوړیږي، او بل بخش موږ دلته سی بی آر په نامه باندې لرو چې هغه په کلو کې، په منطقه کې، حتی په کورونو کې د معیوبو ماشومانو لپاره د زده کړې او هغو ته د لارښوونې په رابطه باندې زده کړې او د هغو د ظرفیت د لوړونې په خاطر باندې کورونو ته ورځي او هلته ورته درسونه او معلومات ورکوي. در همین حال ریاست شهدا و معلولین ولایت غزنی با تشکری از آغاز فعالیت این کمیته در این ولایت میگوید که همراه اداره آنان 7500 معلول ثبت بوده و ادارهشان هر از گاه آماده است که با این کمیته همکاری داشته باشد. اوس هم د غزنی په ولایت کې چې کوم د معلولینو په باب کې تاسو کوم پروګرام لرئ است، په دې باندې موږ ډیر خوښ یو، لږ نه ډیر، او حال دا ده چې موږ حقیقتا داسې یو پروګرام ته موږ انتظار کول چې کوم یو بنسټ یا کوم یو مؤسسه یا کوم یو بل مرستندوی اداره په دې باب کې له موږ سره ښه اقدام واخلي. از سوی هم فامیل های افراد دارای معلولیت از آغاز فعالیت دوباره این کمیته خوشحالند و میگویند که این کمیته همراه معلولانشان زیاد همکاری کرده است. تشکر میکنیم از این دولت که باز ما مودیم دیگه در خانه که خیلی وضعیت خراب است. 3 معلول است دیگه، خیلی زیاد وضعیت خراب است. آرام مودیم می وسایل را برای معلولات داده، میار گرفته میبریم خانه. دا مرکز خو د ډیرو مظلوم او معلولینو په مخ خلاص موږ ډیر خوشاله یو. د موږ د ملک لپاره ډیره د آبادي خبره ده، دا خصوصا د ثقافت غزنی لپاره دا یو ستر ویاړ ده او موږ په دې باندې سخت پر خوشاله یو. دا ډیر مظلوم کسان په دې ځای کې راټولیږي. این در حالی است که این کمیته یک کلینیک تحت عنوان مادر و طفل را در شفاخانه حوزوی غزنی افتتاح کرده که در این کلینیک روزانه تا 30 مریض تداوی خواهد شد.